خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي ناسته کې چې د روان لمریز کال په لومړیو کې جوړه شوې وه او مشري محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند کوله، د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د حکم پر اساس د کسبګرو او هټیوالو د ملاتړ په موخه د ثابت مالیې نورم ارزونه ترسره شوه. له هر اړخیزې ارزونې وروسته اقتصادي کمیسیون له کسبګرو او هټیوالو سره د همکارۍ په پار د 1401 لمریز کال لپاره د کسبګرو او هټیوالو د مالیې نورم له 1.5 سلنې څخه 0.5 سلنې ته راکم کړ او د مالیې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د همدې نورم له مخې د مالیات راټول کړي. له همدې امله د پلازمینې کابل په ګډون د ولایتونو ټول کسبګر او هټیوال خپلې ثابتې مالیې د تعیین شوي نورم په اساس د حکومت خزانې ته جمع کوي. دوی د هیواد د بیت المال د پیاوړتیا او د ملي بودیجې د تمویل په برخه کې خپله ملي وجیبه په پوره امانتدارۍ او خوښۍ سره ترسره کوي. لله الحمد دا څو موده مخکې موږ د امارات سره یو نشست لاره په ارتباط د مالیه په مخکې دولت کې تخمینا 1.5% وه چې هغه کچه د هغه 0.5% ته راورسوله او هغه دکانداران چې مخکې د مالیې نه بقایه و هغه مرتب معاف کردن. از امارات اسلامی بسیار تشکر میکنیم که مالیات و جرایم گذشته که بالای ما آمده بود رو معاف کرد و فعلا مالیاتی که 1.5% است به 0.5% تبدیل کرده. بسیار تشکر میکنیم. جهان سپاس است. د یادولو وړ ده چې له مالي کال وروسته به د کسبګرو او هټیوالو د ملاتړ، د عوایدو راټولولو کې شفافیت او د پریکړو پایلو ته په کتو سره د اصنافو ثابتې مالیې د نورم اړوند بیا کتنه ترسره او پایلې به یې له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. نور سمسور بکړو نور سمسور بکړو د جنت په مثال.